خوشحال یم چې نن په دغه غونډه کې یم. دوستانو دغه برانچلیس بانکینګ په نړۍ کې ډېر عام دی او دا په څلورو ډولونو ترسره کېږي. لومړی انټرنیټ بانکینګ دی، دوم ټلیفون بانکینګ دی، دریم ATM بانکینګ دی چې ازي بانک لري، څلورم ایجنټ بانکینګ دی چې مشخصا نن موږ د دې شاهد یو او دا افتتاح کېږي. د یو ایجنټ نه استفاده کېږي هغه ځایونو کې چې بانک نه وي، امکانات نه وي، د خلکو لاسرسی نه وي، دوی خپل د ایجنټانو نه استفاده کوي یا د هغو د سیمې د امکاناتو نه استفاده کوي. دا یو ډېر نوی کار دی په افغانستان کې او ازي بانک همیشه د نویو موضوعاتو سره مارکیټ ته داخل سوی، نوښتګر ټیم لري، نوښت کوي، د نور نه چې مخکې د همدغه دلیل دی چې دوی همیشه انویشن کوي، د نور نه ډېر مخکې فکر کوي او دا کار هم د دې سبب کېږي چې زموږ درې مهم ستونزې حل سي. لومړی ستونزه د پیسو مسؤلیت دی. د ټولو بانډو ښارونو کې په هغه ځایونو کې زموږ پیسې مسؤونه نه دي، پیسې چې انتقالوو مسؤونه نه دي، حتی دښمنیو ته موضوع وتلی. دوم د پیسو جریان دی چې زموږ پیسې اوس په جریان کې نه دي، پیسې په بالښتونو کې دي، په توشکو کې دي، خلکو سره دي، دا په جریان کې نه دي، په کورونو کې دي. دریمه برخه دا ده چې زموږ پیسې ډېر زر زړېږي، له منځه ځي، په کورونو کې چې وي لاس په لاس کېږي دا له منځه ځي. نو دغه بانکینګ برانچلیس بانکینګ د دې سبب کېږي چې دا ټول پیسې په جریان کې راشي، پیسې مسؤون واوسي او دغه ترڅنګ دغه ملي تعاون چې د پیسو زړښت ته د دې مخنیوی کېږي. زما آخري وینا دا ده دوستانو، په نړۍ کې دغه آوټسورسینګ ډېر زیات مروج شوی، مشخصا په 21مه پېړۍ کې یو امکان زه لرم، بل امکان بل کس لري، دغه امکاناتو نه استفاده باید وشي. له نیکه مرغه ازي بانک اوس په لوړه کچه یو ښه تعداد کېښوده، موږ په ټیټه کچه د خصوصي سکتور ترمنځ دا څه لرو، تړونونه لرو چې آوټسورسینګ کوي، ولې ازي بانک په لوړه کچه دغه تعداد کېښوده چې د نورو د امکاناتو نه باید استفاده وشي. خپله ولې باید هلته لاړ شي، برانچ پرانیزي، پانګونه وکړي، کار وکړي، هلته سکیورټي موضوعات په نظر کې ونیسي. افغان پوسټ دا امکانات لري، دې نه باید استفاده وشي. افغان پوسټ هم وویل چې دغه امکانات زه لرم، راځه د ازي بانک سره دا کار کوم. دا د ځوانانو لپاره یو ښه راهنمود دی او د آوټسورسینګ یو ښه نمونه ده چې موږ کولی شو په آینده کې په خپل درسي موضوعاتو کې د شاګردانو لپاره ترې استفاده وکړم. یو ځل بیا د دغې نوښتګر کار مبارکي ټولو حضارو ته، مشخصا ازي بانک ته او قدرمن وایس صاحب ته وړاندې کوم. په پای کې د افغان پوسټ په اړه ووایم. افغان پوسټ پخوا ډېر شالو شوټو کار نه کوو، ولې د رئیس په راتګ سره افغان پوسټ خوځېدلی، واقعا هم کارونه یې زه څارم، ډېر ښه پر مخ روان هستئ. د رئیس په یاد یو چک چک وکئ او زه هم خبرې پای ته رسوم. مننه.